السلام علیکم دوستانو، د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ مو مبارک شه. وای سا مې واخله خو پښتو راڅخه مه اخله، سا مې واخله خو پښتو راڅخه مه اخله، سا مې خپله خو پښتو د پښتنو ده. نور ژبې زده کول کمال دی، خو خپله مورنۍ ژبه هیرول بې کمالي ده. ډاکټر نجیب الله د خپلې واکمنۍ په موده کې خپلې مورنۍ ژبې ته دوامده کارونه وکړل. یو لومړی کس ډاکټر نجیب الله و چې په ملګرو ملتونو کې د نړۍ خلکو ته په پښتو ژبه خپله تاریخي بیانیه واوروله. دویم په 20مه پیړۍ کې لومړنی ولسمشر ډاکټر نجیب الله و چې په ذاته یو مسلمان کس د عبدالاحد مومند په نوم سړی یې واستولو د قرآن کریم سره. له هغه ځایه ډاکټر نجیب الله سره په پښتو ژبه ویډیویي خبرې وکړې چې د افغانستان څخه سربیره په ټوله نړۍ کې د تلویزیونونو څخه په ژوندۍ بڼه کتل کېدل. د روسي ژبې څخه وروسته په نړۍ کې دویمه پښتو ژبه ده چې په فضا کې ویل سوې ده. د ټولو لر او بر پښتنو ورونو څخه هیله کوم چې خپلې مورنۍ ژبې ته په صداقت خدمت وکړي. ډېر ځوانان ما لیدلي دي چې په خپلې مورنۍ ژبې پښتو باندې شرمېږي. پښتو به وایو، پښتو به لولو، پښتو به لیکو. بیا هم ټولو پښتنو ورونو ته د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځې مبارکي وایم. که مو دا ویډیو خوښه سوي، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست، د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.